ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده لا تجعلوا بيوتكم قبورا د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ. یې څه مطلب دی کورونو نه مقبرې مه جوړوئ؟ قرآن تلاوت پکې کوئ او منځونه کوئ. حدیث کې راځي د دې نه دا مسله راووته چې مقبره د تلاوتونو او د منځونو ځای نه دی. مقبره د تلاوتونو او د منځونو ځای نه دی. او زموږ په دې ملکونو کې د پیر پرس او قبر پرس او د صوفیان او بریلیان او د پیرانو میرانو والا دوی په قبرونو سخت مین دي. او بل اوس مې ویډیو کته او پکې د ملک مشرانو مو نو دغه د گنج بخش داتا چې ورته وایي داتا ورته دوی وایي نور امداد کوونکی مرسته کوونکی خو الله دی. نو د هغه دا قبر یې یو څو ورځې مخکې د هغه دا قبر یې د ګلابو په اوبو باندې وینځو. او د غریبانانو څه حالت دي د غربت تلاسې خلک مري او دوی لګیا د قبر لامبوي. دا د څو کالو دا سلسله روانه ده. نو دا به د قبرونو مین دي. جوماتونه شړ پراته دي. جوماتونه چې د چا د ګلابو په اوبو وینځلي نه دي وینځلي. جوماتونو بجلي نشتي اوبه نشتي چټایي او قالین نشتي. او د قبر دا حال دی زه یو پیر یو دربار ته ورغلی وم هسې کله پاکستان کې مې مخې له راشي نو ورځمه حالاتو د کتو دپاره. نو په لاهور کې یو دربار باندې تېرېدو بیا زه دننه ورغلم. نو دې قبر ته 4 سپلټیسیان لګېدلي قبر ته. او کوم چې ورسره منجوران ناست وو ناولي غونته کې هغوی ما ته وایي دا 24 ګنټې چېرېږي سیب ته وایي دا سټاټ یې وایي د غریبانو سال او دلته مړي ته او د هغه قبر ته او د خاورو ډیري ته 4 عیسیان 40 ګنټې چېرېږي. دا حال دی. الله نه یره پکار دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قبرونه دا د منځونو او د تلاوتونو ځای نه دی. د تلاوتونو او د منځونو ځای خو ستاسو د کورونه دي. په کور کې به دې منځ ونه کړي په کور کې به سپاره ونه وي خو سهار به روانې مقبرې ته ځي سپارې به ځان سره رسېږي موږ ختم کړو څه کوي موږ یاسین وایو سورت یاسین وایو او دا د خاورې به برابرې او دا مړی زورور خوښ شي د مرګ نه بعد چې ژوندی و دا غریب قرضه په کار و 100 روپۍ دوله نه ورکوله خو چې مړ شي بس بیا یې څوک پرېږدي نو په اوږه باندې چاته ته ماله راکړه او ته ماله قبر لکه خو دغه سړی و چې ژوندی و غریب په ځمکه باندې را پرېوت او تاسو نه اوچته و بیمار پروت و په کټونو کې چا ورله لاس نه وړلو غریب سوال کو چا ورله څه نه ورکول نن داسې خوږ شو تاسو ته. دا مطلب دی ولا تجعلوا قبري عیدا او زما د قبر نه وایي میله مه جوړوئ. میله څه ته وایي چې رش پکې ډېرې او چغې چغارې او دا مسلې مخکې تېرې شوي تفصیلا ما بیان کړی یم دې کتاب کې دلته ما فایده ذکر کړې وی چې ځي راځي خو میله شو نو فایده سره ووته چې د تلو راتلو سره ترې میله جوړېږي نو کې به څه بار بار به نه راځي. کله چې تاسو مدینې ته لاړ شئ نو سنت طریقه دا ده او د صحابه کرامو طریقه هم دا وه نو لاړ شئ یو پیر دی قبر له یو پیر قبر له ورشه او درود ووایه سلام واچوه په ابوبکر او په عمر باندې بس او دا سهار هم تله او ماښام هم تله او بیا روزانه د ترتیب جوړ کړی خو میله دغه جوړه شوه که نه ته پکې هر سهار ولاړې زه هم ولاړ یم هغه هم ولاړلی دی هم ولاړ بیا هلته دا جړاګانې او چغې چغارې دې نه میله جوړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې به نه کوو. ښه یو سړی که اوس دا وایي چې یا رسول الله زه درودو له درځمه نو د هغې جواب کوي ګوره وصلوا علیه او درود وایې په ما باندې
خیر رسول الله ځکه ستا قبر له ډېر درځمه چې زه هلته درود وایم. وایي نه، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تاسو چې کوم ځای کې یې ستاسو درود ما ته رارسي. یو سړی په امریکا کې درود ووایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او یو سړی د قبر په خوا کې ووایي، دواړه یو شی دی. رواه النسائی، د حدیث امام نسائی راوړی.